أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د تفسیر په درس کې په سورة العمران کې وو او دریمه سورة د قرآن کریم چې د عیسی علیه السلام تاریخچه الله سبحانه وتعالی شروع کړې وه تر څو پورې چې هغه د نجران نه چې کوم نصارا راغلي وو، کوم عیسویان راغلي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، دوی ته د عیسی علیه السلام هغه اصل تاریخ ور وپېژني او ور وښیي تر څو پورې چې دوی خبر شي د عیسی علیه السلام د کیسې نه، د اصل کیسې نه، بلکې دوی ایمان راوړي او قبول یې کړو. په تېر درس کې په 88 آیت کې موږ ویل او دغه نه مخکې چې فرض مثال مریم علیه السلام پیدا شوله او د مریم علیه السلام بیا هغه سرپرستی زکریا علیه السلام واخیستله او هغو سرپرستی کوله او بیت المقدس کې یوه کوټه مخصوصه د عبادت دپاره د دې دپاره وه او دا په خپل عبادتګاه کې به کېناستله او هر کله به چې زکریا علیه السلام ورتلله نو د دې څخه به یې رقم غذاوې لیدلې یا میوې لیدلې، مثلا د ژمي میوې به یې په اوړي کې ورسره لیدلې، د اوړي میوې به یې په ژمي کې ورسره لیدلې او بیا یې پوښتنه ځنه وکړله چې دا میوه او دا رزق و روزي دا تا د کوم ځای د کومه کړي؟ دی ورته وویل چې دا د الله سبحانه وتعالی طرف نه ماته رسي، الله سبحانه وتعالی ماته راکړلې یاري وي او الله سبحانه وتعالی چې وغواړي هر چاته چې وغواړي بغیر حساب بې له حسابه رزق و روزي ورکړي. نو دلته هم هغه ته یعنې په فکر کې ورغله زکریا ته چې الله سبحانه وتعالی نه زه دعا وغواړمه تر څو پورې الله سبحانه وتعالی ماته اولاد راکړه. اولاد یې نه درلودله نو د الله سبحانه وتعالی نه یو پاک نیک صالح اولاد وغوښت او په آخر کې ویل چې انک سمیع الدعاء، بېشکه ته یې اورېدونکی د دعا او د موږ دعا اورې او ته قبلوي یا الله. نن په 90 آیت کې ادامه ورکوو د زکریا علیه السلام هم کیسې ته چې څخه شو. موږ مخکې ویلي وو چې زکریا علیه السلام د مریم علیه السلام د خاله میړه و. نو دا خو په قرآن کریم کې نه دي موږ ته چې زکریا علیه السلام د مریم علیه السلام د خاله میړه و. نو دا چیرته موږ پوه شولو چې دی چې د مثلا زکریا علیه السلام ښځه د هغه خاله وه د مریم علیه السلام. نو دا په صحیح بخاري کې په یوه حدیث کې ډېر اوږد حدیث دی چې په هغو کې هغه د معراج کیسه چې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسب شو، الله سبحانه وتعالی وخېژولو اسمانونو ته معراج ته یې اسب کړلو او هلته په اسمانونو کې په دوم اسمان کې د ما په خیال دی چې په دوم اسمان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یحیی علیه السلام، یحیی د زکریا علیه السلام زوی چې دی، دلته نن به یې موږ کیسه وویو، یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام دواړه یې په دوم اسمان کې لیدلی وو. رسول د دو حدیث دغه یو بخش چې دی دلته عکس ما اچولی دی په هغه کې په ګروپ کې دغه عکس ته وګورئ کوم ځای چې ما هغه کړی دی وینې رنګه کړی دی نو دی چې به اسکېدل هر اسمان ته جبرائیل علیه السلام ورساوه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او جبرائیل علیه السلام به دروازه ټکوله د هر اسمان. نو اسمان چې دی اسمانونه چې دي د دروازې لري او نن که څوک وي چې فرض مثال خلک تللي دي اسمان ته، نه دا اسمان نه دی چې کوم ځای ته چې دی ځي، اسمان ډېر لوړ دی چې موږ تاسو نه یو ورسېدلي او بشر تر اوسه نه دی ورسېدلی
اسمان دروازې لري او که چیرې هم دی ورسي هم شاید دروازې یې ونه وي، دروازې یې شاید موږ تاسو د دید نه پټي وي. نو د هر اسمان دروازه یې چټ کوله جبرائیل علیه السلام، هلته ملائکې دي چې هغه دغه دروازې د دروازې چوکیداران دي او هغه ملائکې به پوښتنه ځنې کړله چې څوک یې؟ د بول زه جبرائیل یم. او بیا به ورته ویل چې څوک در سره دي؟ ورته ویل چې محمد د ما سره دی. نو بیا یې پوښتنه کړله چې آیا دی دعوت شوی دی که نه؟ جبرائیل علیه السلام به ورته ویل چې او دی دعوت شوی دی. نو سپي بیا دروازه ورته خلاصه. دلته بیا به هغو ملائکو به د استقبال کړلو، بدرقه به یې کړله. قیله مرحبا به فنعم المجیء جاء. نو مرحبا دی باندې باندې نو ستی څومره ښه، یعنی راتلونکی چې غلی دی. ففتح، نو بیا یې هغه ورته خلاصه کړله، دروازه ورته خلاصه کړله. فلما خلصت اذا یحیی و عیسی. نو کله چې د دروازه خلاصه شوله، د دغو ځای نه موږ خلاص شولو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دفتن ما یحیی و عیسی ولیدل. اذا یحیی و عیسی، یحیی و عیسی په دوم اسمان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل. یحیی روح هلته دی او عیسی علیه السلام روحا او جسما رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته لیدلی دی. ځکه چې الله سبحانه وتعالی عیسی علیه السلام تر اوسه پورې نه دی مړ کړی او عیسی علیه السلام یې پورته کړی دی اسمان ته جسما. اما یحیی علیه السلام جسم په مځکه کې دی او روح یې هلته په دوم اسمان کې دی چې فعلا برزخي ژوند تیریږي. برزخي ژوند هغه دی چې دغه د مړیو ارواح هلته په دو برزخ کې او د برزخ نه بیرته ارواح نشي تللی. برزخي ژوند لري هلته. برزخ د دو دنیا او د آخرت په مابین کې دغه ژوند ته برزخ وي او ارواح دو دنیا ته بیرته نشي ګرځېدلی. چې بعضو خلک وي فرض مثال د جمعې په شپه باندې د مړي روح رسي، یا فرض مثال ژاړئ ما ډېر پسې چې روح یې داسې کي یا هسې کي یا روح یې دلته رسي ګوري تاسو ژاړئ داسې. دا ټول خرافات دي، دا ټول هېڅ کوم سند په دو کې نشته، هېڅ دلیل په دو نشته، بلکې ارواح چې دي د مړیو روحونه چې دي هغه په برزخ کې قید دي او په برزخ کې هلته برزخي ژوند تیریږي. نو یحیی علیه السلام روحاً هلته و او عیسی علیه السلام جسماً او روحاً دواړه هلته وو. وهما ابن الخالته. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل په دو حدیث کې وهما او دی دواړه ابن الخالته، دی دواړه د خاله زمن دي. یحیی او عیسی دی دواړه د خاله زمن دي. نو دلته د دو حدیث نه موږ پوه شو د صحیح بخاري نه چې زکریا علیه السلام د مریم د خاله میړه چې د یحیی پلار. بیرته رسو درس ته. نن 19 آیت کې نو کله چې زکریا علیه السلام د خپل رب نه دعا وغوښتله چې یا الله ماته یو پاک اولاد راکړه، نو دلته بیا 19 آیت کې ادامه ویایي د داستان د کیسې. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائکه، نو غږ وکړو دته ملائکو. وهو قائم او دی ولاړ و یصلی په لمانځه لمونځ یې کړله فی المحراب په محراب کې. محراب یعنی کوم ځای کې چې د عبادت ځای و هلته ولاړ و دعا یې کړله. محراب منظور دا نه دی چې کوم محراب نن ورځې په جوماتو کې جوړېږي قبلې خواته چې امام ودري دلته نن په جوماتو کې داسې یو په دیواله کې ننتلی ځای پرېږدي تر څو پورې چې هلته امام ودري او په څټ کې د په څټ کې یو بل صف د جومات خالی وي چې هلته خلک ودري او د
جومات نه دغه یو صف دلته فرض مثال خالی پاتې نشي او دا صف هم نمازګزاران دغه استفاده. نو دغه محراب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې حتی نه و، د صحابه او په وخت کې حتی نه و دا محراب، فقط هغه به جوړېدله جومات به جوړېدله او محراب نه درلودله، همداسې بس دیوال و او مخکې به امام زدله او څټه پورې بیا نور مقتدیان درېدل. نو دغه هغه محراب نه و. محراب په اصل کې منظور دا دی چې کوم ځای کې چې یو څوک عبادت کوي، عبادتګاه وي، دغه عبادتګاه وي، د عبادت ځای وي، نو هغه ته محراب. یصلی فی المحراب، نو د لمونځ کړلو په محراب کې، د خپل د عبادت ځای کې د لمونځ کړلو. ان الله، او بل دا چې هر دین وخت نه هر دین ځکه چې ټول ادیان یو دین دی، یعنی د هر پیغمبر په شریعت کې لمونځ و، هر پیغمبر په شریعت کې لمونځ و. اما دا چې څه رقم لمونځ و هغه موږ تاسو په کیفیت نه پوهیږو چې څه رقم لمونځ و، موږ رقم لمونځ و نه و بل رقم و، والله اعلم چې څه رقم لمونځ و. اما هر پیغمبر په شریعت کې هغه لمونځ و. نو وهو قائم يصلي في المحراب، دا ویلار و او لمونځ کړلو په خپل د عبادت په ځای کې. ان الله يبشرك، یقینا چې الله سبحانه وتعالی تا ته زیری درکوي. ملائک ورته راغلل او ملائک ورته ویل چې تا ته الله سبحانه وتعالی زیری درکوي، یبشرک تا ته زیری درکوي بیحیی، په یحیی باندې چې الله سبحانه وتعالی به تا ته یو زوی درکا او الله سبحانه وتعالی دغه زوی نوم هم درته انتخاب کړی دی، د زوی نوم تا ته الله سبحانه وتعالی انتخاب کړی دی یحیی، بیحیی. نو که فرض مثال یو څوک مخکې د دونه چې زوی پیدا شي یا لور پیدا شي وایي چې که می زوی پیدا شو دا نوم پرېږدم او که می لور پیدا شو دا نوم پرېږدم، نو دا مشکل نه دی. مخکې نه یې نوم یا نوم ورته انتخاب کړی وي، هیڅ مشکل نه دی. نو الله سبحانه وتعالی دلته وویل چې ملائکه ورته وویل زکریا ته چې الله سبحانه وتعالی تا ته زیری درکوي په یحیی باندې. بله هغه ده چې یبشرک بیحیی، زیری ورکول د اولاد. فرض مثال یو چا زوی پیدا شي، اولاد پیدا شي، نو خلک راځي چې زیری ورکا او مبارکي ورکا چې مثلا زوی دی پیدا شو یا په شفاخانه کې وي، نرس راشي او زوی دی پیدا شو، اما دا چې بیا هغه ودري او چې ما ته شیرینی راکړه ما زیری درکا کنه، نو دغه شیرینی غوښتل دغه ښه کار نه دی. که خپل هغه سړي ورکړل یو شی یو څو روپۍ ورکړلې او د خپل طرف نه مشکل نه لري، دغه غوښتل ورکړل مشکل نه لري، اما خپل هغه کسب نه غواړي، خپل هغه کسب د چا نه غواړي، ځکه چې سړی به مجبوري کېږي شاید وی نه لري در مصرف شوی په شفاخانه کې دی او دی بیا در روپۍ نه لري یا به قرض کړي وي د چا نه بیچاره قرض کړي به وي په شفاخانه کې به وي قرض کړي به وي، بیا هم دغه یا نرسانې ده و بیا ولاړې وي هغه ته چې راکړه ماته شیریني راکړه کنه، نو دا ښه کار نه دی. اما په خپله که هغو سړي یو څو روپۍ ورکړلې، هر څو روپۍ چې ورکړلې هغه مشکل نه لري، اما خپله څوک به د هغو نه د مبارکۍ یا د زیری هغه به نه غواړي، ځینې روپۍ نه ځینې غواړي، نو زیری ورکول. بل بیحیی دا چې تا ته به په یحیی باندې تا ته زیری الله تعالی درکوي. او یحیی په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی بیا په سوره مریم کې ویلي دي، سوره مریم کې الله سبحانه وتعالی ورته ویلي دي چې بل څوک د یحیی په نامه باندې د دونه مخکې په بل چا باندې د یحیی نوم حتی ایښودل شوی نه دی. د اولنی هغه د انسان دی چې په د باندې زه یحیی نوم ایږدم، الله تعالی دنه مخکې هیڅ څوک د یحیی نوم هم نه درلودله به یحیی باندې. اوس یحیی څه معنی؟ یحیی عربي ژبه ده، اما دا د عبرانی ژبه د یحیی عبرانی په ژبه یحیی ته یوحنا ویل کیږي. یوحنا په عبرانی ژبه کې
یوحنا یعنی د الله تعالی نعمت. موږ تاسو فرض مثال نوم یږدو نعمت الله. نعمت الله د الله تعالی نعمت. نو دلته یحیی یعنی نعمت الله د الله تعالی نعمت. مصدقا بکلمت من الله. مصدقا نو دای به تصدیق کون کوي. دای تصدیق کون کوي دی په یو کلمه باندې د الله سبحانه وتعالى طرف. په یو کلمه باندې دا یو کلمه مفسرین ویلي دي چې دا هغه کلمه چې ده د عیسی علیه السلام. ځکه چې الله سبحانه وتعالی عیسی علیه السلام په خپل کلمه باندې پیدا. عیسی علیه السلام تولد او پیدایش د نور انسانانو نه فرق بې پلاره پیدا شوی دی. الله سبحانه وتعالی ورته ویلي چې کن یعنی پیدا شه فیکون نو دی پیدا شو. د الله سبحانه وتعالی په کلمه باندې دی پیدا شوی. نو د عیسی علیه السلام پیدایش فرق کا به پلاره پیدا شوی دی. نو دو خاطره د تویل کی کلمت الله د الله سبحانه وتعالی کلمه. نو دای تصدیق کون کیدیه د یوې کلمې د الله سبحانه وتعالی طرف. نو هغه کلمه عیسی یعنی عیسی علیه السلام دای تصدیقوي، دای قبلوي، د عیسی علیه السلام په پیغمبرۍ باندې قبلوي. و سیده او دای سید دی. سید منظور دلته ده دی بزرګوار دی، محترم دی، ډیر ښه شخصیت بلري. و سیدن او دای به شخصیت لري او بزرګوار انسان دی، غټ انسان دی د اخلاق او د تقوا د لحاظه. و حسورا او دای به منع کون کوي، یعنی دای به د خپل نفس خپل ځان به د بدو کارونو نه منع کوي، د شهواتو نه به منع کوي، د الله سبحانه وتعالی د نافرمانی نه به خپل ځان منع کوي. دای به منع کون کوي. و حسورا دای منع کون کوي خپل ځان د بدیو د بد اعمالو. و نبیم او دای نبی دی. و نبیان او دای نبی دی من الصالحین د نیکوکارانو. ټول نبیان نیکوکار دي. نو دای د نیکوکارانو نه دای نبی دی. نو یحیی علیه السلام د زکریا علیه السلام زوی دای هم نبی دی، پیغمبر دی. نو الله سبحانه وتعالی دلته زیری ورکړه د ملائکو د طریقه چې تا ته یحیی زوی به درکوم. نو دای ویني ورکړی دی زوی یحیی نو پیښه. په 40 آیت کې قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال دوویل زکریا وویل ربي ای د ما رب أنا يكون لي غلام. انی د ما د انی یعنی څه رقم د کوم ځای نه څه رقم هم یکونو بشي لی د ما د پاره غلام زوی. غلام دلته یعنی زوی منور کی. غلام منور کی دیو چا غلام چی، اما دلته زوی منور کی. غلام زوی ته هم وی. نو زکریا علیه السلام ویني یعنی تعجب وکړه چې زه ویني زور یم، زه زور شوی یم او د ما ښځه عقیمه ده، نازاده. یعنی ټول امر یې ویني زوی رانه وړله، زوی ونه شوله. نو اوس چې زه ویني زه زور شوی یم، حتما ښځه یې زړه شوې ده. قال ربي أنا يكون لي غلام. نو دای تعجب وکړه، اما د الله سبحانه وتعالی په قدرت باندې شک نه دی کړی، اما د طریقې پوښتنه وکړه چې څه رقم به زه ماته زوی یعنی راکړل شي، څه رقم د کوم ځای نه څه رقم به راکړل شي. نو دلته دای د تعجب وکړه، اما د الله سبحانه وتعالی په قدرت باندې شک نه لري، نه دی کړی. قدرت باندې شک وای د بیا د دعا نه کړله او دای نبی دی، پیغمبر دی، او دای خو الله سبحانه وتعالی د ټولو نه ښه پیژني او د ټولو نه د انبیا او اعتماد په الله سبحانه وتعالی، توکل په الله سبحانه وتعالی باندې ډیر دی. هیڅ کله د شک د خاطر نه دی کړی، فقط پوښتنه یې کړې ده، د حیران پاتې شو، تعجب پاتې شو
چې په څه رقم او د کوم ځای نه. قال ویل چې ربي انا یکون لی غلام یا الله ای د ما رب څه رقم به ماته یو زوی وي وقد بلغني الكبر په داسې صورت کې په داسې حالت کې چې زه ماته اوس زړتوب رسېدلی دی یعنې زه زوړ شوی یم اوس قد بلغني الكبر زه زوړ شوی یم وامرأتي او د ما ښځه عاقرون دا عقیمه ده نازاده یعنې ټول عمر چې د ما سوه یعنې زوی نه دی روړی قال ویل او ملائکه ویل قال كذلك الله يفعل ما يشاء ویل چې كذلك دغه رقم د تا د الله سبحانه وتعالی دغه رقم دې څه رقم دا رقم کار کا الله سبحانه وتعالی دا رقم کا څه رقم چې دی وغواړي هر رقم چې الله سبحانه وتعالی وغواړي هر رقم کا الله سبحانه وتعالی بس اراده وکړه چې د تا دپاره به زوی وي د تا دپاره به زوی وي او دغه نوم به یحیی وي او هغه به نبی وي نو الله سبحانه وتعالی د رقم هر رقم چې زړه یې وغواړي هر رقم کا نو په بل ځای کې په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی ویلي دي که زه چاته وغواړم زامن ورکوم که زه چاته وغواړم لورانې ورکوم که زه چاته وغواړم زامن لورانې دواړه ورکوم او که زه چاته وغواړم نه لور ورکوم نه زوی ورکوم یعنی عقیم یې پیدا کوم نو دا د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دي او اسباب په کار اچول کیږي اسباب دا دی دنیوي اسباب چې واده د نسل پیدا کېدو لپاره د اسباب دي اما اصل پیدا کوونکی ای خالق هغه الله سبحانه وتعالی اما دا چې د چا فرض مثال څوک اولاد نه لري هغه باید ناامید د الله سبحانه وتعالی رحمت نه نشي او د الله سبحانه وتعالی نه یې وغواړي او صبر وکړي په دو امتحان باندې شاید امتحان وي او که ټول عمر ورنکو هیڅ کله باید د الله سبحانه وتعالی په تقدیر باندې ناراضه ځکه چې د امتحان و الله سبحانه وتعالی د امتحان اوله چې دی واقعا د صبر کو په دو امتحان کې کنه تاسو ټول دلته په دو دنیا کې په امتحان کې بل آیت کې یو څلوېښتم آیت کې قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار دلته یو څلوېښتم آیت کې بیا زکریا علیه السلام قال ویل ربي ای د ما رب اجعل لي آیة ماته یوه علامه یوه نښه کېږده چې کله د ما زوی پیدا کېږي نو ماته یوه نښه علامه پیدا کړه چې ستی یعنې د ما زوی پیدا کېږي چې زه یعنې ده یعنې بیخي ډېر نورم تعجب وکړه نورم هغه شو نو د الله سبحانه وتعالی ویل چې ته ماته یوه آیه یوه نښه یوه علامت یعنې کېږده چې زه پوه شم چې بیا د ما زوی یعنې پیدا کېږي قال الله سبحانه وتعالی چې آیتک الا تکلم الناس تا نښه تا علامه دا ده چې ته به د خلکو سره بیا خبرې نه کړي یعنې خبرې به بیا نشي کړی تا ژبه به بنده شي 3 ایام 3 ورځې به د تا ژبه بنده شي 3 ورځې به د تا ژبه بنده شي او ته به د خلکو سره خبرې نشي کړلی الا رمزه مګر په اشاره باندې نو کله چې تا ته دغه حالت پیدا شو چې د تا ژبه بنده شي او ته خبرې نشي کړلی د خلکو سره نو 3 ورځې ته په اشاره باندې د خلکو سره خبرې کې دغه علامه ده د تا دپاره دا نښه ده د تا دپاره چې دستي الله سبحانه وتعالی تا ته زوی درکړي دلته بل قدرت د الله سبحانه وتعالی نن ورځې موږ تاسو وینو په خلکو کې موږ تاسو د هر انسان په خوله کې الله سبحانه وتعالی ژبه پیدا کړې ده هر انسان ژبه لري هر انسان دغه ستونی لري
او د دغو حنجره لري او د دونه اواز روزي. هغه انسان چې هغه ګونګی دی او خبرې نشي کړلی، آیا هغه ژبه نه لري؟ په خوله کې ژبه لري. آیا هغه دستونه نه لري، حنجره نه لري په خپل، یعنی په د خولې نه کار ته ستوني کې لري؟ نو ولې خبرې نشي کړلی؟ ځکه چې الله سبحانه وتعالی امر ورته کړی دی چې خبرې مه کوه. ډېر اکثره خلک ویني، ډېر خلک داسې ړانده شته چې سترګې لري اما ویني نه، ځکه چې الله سبحانه وتعالی امر ورته کړی چې ما باید ته کار ونه کړي. ډېر خلک شته غوږونه لري اما اوري نه، پښې لري ګرځېدای نشي، لاس لري فلج دی. ولې؟ دا د الله سبحانه وتعالی امر دی چې باید فلج شي. نو موږ تاسو باید د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړو چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته خبرې کړي دي او موږ ته د اجازه کړې چې موږ تاسو خبرې وکړي شو. نو الله سبحانه وتعالی دلته ورته ویل چې تا نښه دغه ده چې ته به 3 ورځې د خلکو سره خبرې نه کوې الا رمزه، مګر په اشاره باندې. واذکر ربک کثیرا. نو تغو وخت پورې ته ای زکریا، تغو وخت پورې ته واذکر ته یاد کا ربک خپل رب دی کثیرا ډیر یادوه، خپل رب دی ډیر یادوه، خپل رب دی ډیر یادوه، دغه ذکر ډیر کا. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله وبحمده، لا حول ولا قوة الا بالله. ذکرونه ډیر کا، د خپل رب ډیر یادوه، ذکر ډیر کا. وسبح بالعشي والابکار. وسبح او دای په پاکی یاد کا، دای او د پاکی یادوه، بالعشي د مازدیګره، والابکار او د ګیزه. عشي دغه لمر چې د بریزر نه واوړي غرب خواته، د اسمان د نیم هغه نه برخې نه واوړي هغه خواته، غرب خواته، یعنی زوال شي، د زوال نه ته لمر لوېدلو پورې دغو ته عشي وایي. نو عشي دغه مازدیګر وخت. نو مازدیګر وخت او ابکار او ګیز وخت ته دو دواړو وختونو کې الله سبحانه وتعالی په پاکي یادوه. نو په قرآن کریم ډېر ځایو کې ویلي دي الله سبحانه وتعالی چې تاسو الله سبحانه وتعالی یاد کړئ، د الله سبحانه وتعالی ذکر کړئ، ګیزو بېګا بل ځای کې غږ بکرة و عشي و اصیله لکه چې راغلی دی، یعنی ګیزو مازدیګر. نو د موږ تاسو په هغه کې په شریعت کې، یعنی په اسلام کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروړی دی، د ټولو پیغمبرانو هغه دین اسلام و. نه و چې مثلا د موږ تاسو اسلام او د نورو بیا فرض مثال بل شی و، نه، ټولو پیغمبرانو دین اسلام و. نو هلته بیا د ګیز او د مازدیګر ذکرونه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په احادیثو کې هغه دي ثابت دي، د ګیز او د مازدیګر ذکرونه په قرآن کریم کې هم ویلي دي چې تاسو ګیز او مازدیګر الله سبحانه وتعالی ډیر یادوي. او دلته یې هم هغه ته وویل، زکریا علیه السلام ته وویل چې واذکر ربک کثیرا، خپل رب دې ډیر یادوه، ډیر د الله سبحانه وتعالی ذکر کا. نو د الله سبحانه وتعالی ذکر کړل دا ډیر مفید دی انسان ته، ډیره ګټه لري انسان ته. انسان رسول الله په حدیث کې ویلي دي کوم انسان چې د الله سبحانه وتعالی ذکر کا هغه داسې دی لکه ژوندی، او کوم چې د الله سبحانه وتعالی ذکر نه کا هغه داسې دی لکه مړ. او امام احمد ابن حنبل دای څلورم امام دی په امامانو کې، او دای د یوه ښار نه بل ښار ته سفر کړی و، او دای مشهور شوی، ډیر مشهوره و او خلکو پیژندله، خو نورو ښارونو فرض مثال دای نه و لیدلی، چا وخت کامره نه وه، موبایل نه و، انټرنټ نه و چې د عکس چا لیدلی وي، خو پیژندله یې، په نامه باندې یې پیژندله، اما
نی ولیدلی. نو دی یو ښار ته ولاړ شي او هلته مسافر دی نو ستی ماخوستن شي ولاړ شي جومات ته، جومات کې لمونځ وکړه او ستی هلته غواړي په د جومات کې ویده شي، ځای نه درلودله. اما د جومات هغه سرپرست چې و، هغه څوک چې و د جومات سرپرستي یې کړله، هغه ویل چې ووځه زه دغه جومات بندومه، نو ستی اجازه نشته. هغه ویل چې زه مسافر یم، زه نشم کلی، زه ځای نه لرم دلته، زه چېرته ولاړ شم؟ زه پرېمېږده دلته جومات کې زه څملمه ویده شمه شپه تېره کړمه. هغه ویل نه ورځه چې هر چېرې ځې ولاړ شه. نه یې پېژندله. خو امام احمد بن حنبل دی یې وایستله او دی د دروازې ته چې ووتله نو مخامخ د هغه ته یوه نانوایي ده او د نانوای ولیدله چې دی یې وایستله او ده ورته ویل چې زه مسافر یمه. د نانوای نانوای ورته راغی او ورته ویل چې څه شپه به د ما سره تېره کړي. امام احمد بن حنبل د ځان سره بوتلله او نستی ګیز وخته یعنی مخکې یعنی تهجد لمانځه وخت کې داسې وخت کې چې د هغه ولټي دغه نانوای ولټي او اوړه خوشتي وي او په د اوړه خوشتولو وخت کې دی د ذکرونه هم کا سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر استغفر الله و اتوب الیه دا ذکرونه کا. نو د امام احمد بن حنبل په ویل شو او اوري چې دی هم کار کا هم ذکر کا، هم خپل کار کا او هم الله سبحانه وتعالی ډیر یادوي او د الله سبحانه وتعالی ذکر ډیر کا. نو سی پوښتنه وکړه چې ته همیشه یعنی هر ورځ د تا د عادت دی ته د الله سبحانه وتعالی ذکر کې؟ د ویل او هر ورځ د ذکر کوم. نو امام احمد بن حنبل ورته ویل چې نو هر ورځ ته ذکر کې نو کومه ګټه تا ځنې لیدلې دی د ذکر نه، کومه فایده کومه ګټه؟ ده ورته ویل څنګه نه، هر وخت چې ما د الله سبحانه وتعالی چې غوښتي دي الله سبحانه وتعالی ما ته کړي دي. هر دعا چې ما د الله سبحانه وتعالی نه کړې ده الله سبحانه وتعالی د ما دعا قبوله کړې ده. اما فقط یوه دعا تر اوسه پورې نه ده قبوله شوې. نو ستی امام احمد بن حنبل چې کومه دعا چې د الله سبحانه وتعالی نه غوښتي دي چې تر اوسه یې نه ده درکړې؟ ده ویل چې ما د الله سبحانه وتعالی نه غوښتي دي چې زه امام احمد بن حنبل ووینم. امام احمد بن حنبل حیران شو، ویل چې سبحان الله الله سبحانه وتعالی زه د خپل کور نه وایستلم، یعنی د جوماتونه د الله سبحانه وتعالی کورونه دي. ویل چې زه الله سبحانه وتعالی د خپل کور نه وایستلم تر څو پورې چې د تا دا دعا قبوله کا چې ته ما ووینې او زه یې راوستلم دلته د تا په کور کې یې شپه ماته راکړله. نو دا ګټې دي د الله سبحانه وتعالی د یادولو. الله سبحانه وتعالی وایي چې ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. نو کله چې موږ تاسو الله سبحانه وتعالی یاد نه کړو او بیا په سختیو کې الله سبحانه وتعالی یاد کړو، بیا الله سبحانه وتعالی موږ تاسو نه یادوي. موږ په راحتیو کې الله سبحانه وتعالی الله سبحانه وتعالی ته وخت نه درلود، په سختیو کې بیا الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته وخت نه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې ویلي دي چې تاسو دغه خپل ژبه په ذکر د الله سبحانه وتعالی لمده ساتئ. ژبه مو لمده ساتئ په د الله سبحانه وتعالی په ذکر باندې. نو درم ویل ان شاء الله تعالی او بیا دو ادامه چې ده برته ادامه د مریم علیه السلام قصه به شروع کی او په دو مابین کې د زکریا علیه السلام قصه یې راوستله ځکه د دواړو سره ارتباط درلودله، دو خاطر د زکریا علیه السلام قصه راوستله. نو انور به بیا ان شاء الله په بل درس کې وګورو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك